خاپیرۍ نغمه په یو نوي شکل او نوي ښکلا سره د امریکا نوي کنسرت کې راښکاره شوه. خاپیرۍ نغمې امریکا کې خپل نوي کنسرت لپاره پر خپل مخ ښکلا پلاستیکي جراحي عملیات ترسره کړی دی. خو آخر ولې او د څه لپاره د ښایست ملکې خاپیرۍ نغمې د مخ ښکلا پلاستیکي جراحي ترسره کړې ده؟ که خبرېدل غواړئ نو ایم نیوز میډیا یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ. خاپیرۍ نغمه هغه څوک چې د هر افغان او په ځانګړي ډول د هر پښتون په زړه کې خاص ځای لري او ویلی شو چې هر 10 پښتنو کې پرې 9 پښتانه حتمي مین دي بلکې هر پښتون پرې مین دی. په امریکا کې خپل نوي کنسرت کې په نوي شکل راښکاره شوه. د یاد کنسرت څخه ویډیو کلیپونه وایرل شوي دي چې پکې لیدل کېږي خاپیرۍ نغمه ځوانه شوې او مخې له نورو وختونو څخه په متفاوت ډول ځوان ښکارېږي. لنن کابو 20 کاله وړاندې خاپیرۍ نغمې په کابل کې په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي و چې غواړي د موسیقۍ په نړۍ کې د خپل عمر تر پایه پاتې شي. خو نغمه اوس زړه شوې ده. د رسمي معلوماتو پر اساس ویل کېږي چې د 70 کالو په عمر ده، خو په حقیقت کې هاي 90 کالو شاوخوا عمر ولري. په دې وروستیو کې نوموړې زړه شوې او د مخ غاړې او لاسونو پوستې ګونځې کړې وې. مجبوره شوې وه چې د مخ ښکلا پلاستیکي جراحي ترسره کړي. هغه د زیاتو مینوالو د راخپلولو او د خپل نوي کنسرت د بریالي کولو لپاره د مخ پلاستیکي جراحي عملیات ترسره کړی دی او دا د اوس تازه داسې ښکاري لکه د پښتنو 20 کلنه پیغله او یا د عربو 30 کلنه ځوانه ښځه. خوږو ملګرو، تاسې په دې تیر عمر کې د خاپیرۍ نغمې د مخ د ښکلا جراحي عملیات په اړه څه نظر لرئ؟ په کمنټ کې راسره هرومرو شریک کړئ. ویډیو هم له خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ. له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې لویه لمن شه.